لوړو زده کړو وزارت 13 اونۍ شنبه د هیواد د لوړو زده کړو بنسټونو د انجینري او کرنې پوهنځیو د فوق لیسانس برنامو 22 څانګو دریم پړاو کلسټر پیل شو. د هرات پوهنتون د تدریسي او اداري ودانیو د بیا رغونې او ترمیم پروژه د یاد پوهنتون د رئیس له لوري پرانیستل شوه. یک شنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د ارشاد حج او اوقاف وزارت د امامانو د سټاج د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د پایلو اعلان او د دغه وزارت د عربي ژبې انسټیټیوټ څخه د فارغانو په مراسمو کې ګډون او وینا وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په حضور کې د پروان، بامیان، پنجشیر او دایکندي تحصیلي بنسټونو د اسلامي ثقافت کادري بستونو لپاره د نویو ګمارل کېدونکو استادانو څخه تقریري ازموینه واخیستل شوه. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د اوبو نړیوال کنفرانس د جوړېدو په اړه د اماراتي تحصیلي بنسټونو علمي مرستیالانو سره آنلاین ناسته وکړه. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د پوهنې وزارت مرکزی او ولایتي رئیسانو د تعارف او همغږۍ ورکشاپ کې ګډون او وینا وکړه. دوشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په جلا ناستو کې د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون علمي شورا لغړو او ډپارټمنټونو له امرینو سره وکتل. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه جامعه علمي شورا ناسته د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په حضور کې دایره شوه. سه شنبه د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معینیت شورا ناسته د دغه وزارت مالی او اداري معین په مشرۍ تر سره شوه. د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین په مشرۍ د وزارت مرکزی ریاستونو او دویمي واحدونو له لوري د اداري مراسلاتو د کړنو د ګړندي کېدو کمیټې ناسته وکړه. د افغان نړیوال اسلامي پوهنتون د طب پوهنځي لپاره د تدریسي روغتون د ایجاد په موخه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین په مشرۍ په دغه پوهنتون کې ناسته وشوه. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت مالی او اداري معین په مشرۍ د 5 اماراتي ادارو د 1403 هجري شمسي مالی کال د اعشاري موادو د ترتیب او طرحې کمیټې ناسته وشوه. د هیواد د لوړو زده کړو بنسټونو د انجینري او کرنې پوهنځیو د فوق لیسانس برنامو دریم پړاو کلسټر پای ته ورسید. او پنجشنبه د لوړو زده کړو وزارت د مرکز 5 لوړو زده کړو بنسټونو نویو ګمارل شویو کارکونکو ته د اداري چارو او مراسلاتو سره د بلدتیا 2 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید.